السلام علیکم ګرانو کتونکو ستاسو قربا بخت محمد د نور کله پشانته نن هم موږ د یو نوې سټوري سره د یو نوې کیسې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو نننی پروګرام کې چې زمون کوم ملمه دی هغه د صحافت د دنیا یو زلنده ستوری دی چې کوم ځای کې د مردان د صحافت نوم راشي نو هلته د هغه نوم لکه د انور په شانتې ښکاره دی شپېته کلن یوسف خان مایار کم چې د صحافت په دنیا کې 15 کاله خدمات دي په 15 کالو کې د کلم د هغې خلکو आवाज او ژبه جوړ شوی دی کم ته چې د ژوند په مختلف اړخونو کې مسلې راپېښې وي خو د بده مرغه سکاله مخکې د مردان په سایز اینڈ ټیکسیشن په دفتر کې یو خودکش بمبار راغی او یوسف مایار د خپل ذهن مطابق دغه خودکش د نیولو کوشش وکړو د کم په وجه چې هغه نن د یوې سترګې نه او د مختلف د وجود د نشوالو نه سره مخ دی یوسف مایار سره به خبرې کوو هغوی نه به د هغوی د اوسني ژوند په باره کې سبسه 15 کاله ستاسو صحافتي ژوند دی په 15 کالو کې ستاسو د کلم نه مختلف د خلکو مسلې راوتی شي او هغه په وخت باندې حل شوي دي نن په خپل ستاتو هم د هغې کلم ضرورت دی د هغې کیمرې ضرورت دی پرونی وخت او نننی وخت کې څنګه بدلون ویني جی مونږ کله صحافت کو هغه داسې صحافت و چې هغه اوجه باندې به د علاقو د مختلفو علاقو د خلکو د مظلومانو او د ظلم ښکار خلکو مسلې به حل کېدې او د هغې ترجماني به کېده او په هغې باندې به ایکشن اخیستی شو او چې کله به ایکشن د ظالمانو خلاف به اخیستي نو ظالمانو بیا صحابیانو سره دشمنۍ او جنګونه جګړې شروع کړې دغسې ډېرې مسلې چې دی ما ته هم راپېښې شوي دي 3 کاله مخکې چې کله د بم د موقع د مو شوه او خودکش حملاور ما رانیسلو نو په هغې کې اگر چې د ما په وجه ډېر خلک چې دی نو بچ شو او زه د دغې خودکش حملاور ښکار شوم خو په دغې 3 کاله کې تر اوسه پورې حکومت د ما داو باوجود وزیر اعلی صاحب او شهرام ترکي او نور چې دی نو هغه وخت سره ډېر زیاتې بیانونه ورکړو ما سره ملاقاتونه وکړو د میډیکل بورډ تیار کړو هر څه تیار کړو دا دغه وکړو چې موږ ورسته भरपूर علاج کړو بچي لوریانې زامن د څومره دي چې دی نو شپږو کالو یو ماشوم دی بل 8 کالو دا بل 9 کالو بل 11 کالو دا دغه یو دوی مې د شپږو کالو نور مې لونه دي او بس د ما چې څه جمع پونجي د جندو هغه ټوله ما په دې خپل علاج باندې خرج کړه او هغه علاج باوجود د ما چې د علاج برابر نه شو او کله نه کله د هغې د پیسو د کمي په وجه باندې او د علاج صحیح نه کېدو په وجه باندې د ما په بدن کې نور مسلې چې دی نو راپیدا کېږي ځکه چې زما لیفټ سایډ د سر د مخ د سترګې پوزه جامې مرۍ د دې ټولو چې نیرو سیسټم بېکاره شوی دی نو د هغې په وجه باندې پتلو راتلو کې هم ماته ډېر زیات مشکلات دي ما د صرف دونه دی چې زما صرف په لاس باندې لیکل میکل کولی شم او دغه د لیکلو حده پورې چې دی نو زه دغه کولی شم مایار صاحب دا راته ووایه چې د ژوند په داسې اړخ کې چېرته ناامیدي راغلی ده چې یاره دا څه ژوند دی بس ځان له تنګ شوی د ژوند نه یاره تر دې حده پورې چې بعضې وخت کې خو سړي دونه مسایل او دونه ذهن باندې بوج او بیماری دونه زیاته شي چې سړي خودکشۍ ته ځان جوړ کړي نو دونه حده پورې دغه شي سړي وایي چې زه خودکشي وکړم نو ما ته دا پته ولګېده چې دا خلک خودکشي کوي دا ولې کوي لکه موږ به اوسه پورې په خلکو پورې دا خنداګانې کولې چې دا خلک دونه بېوقوف دي کمعقل دي
او حالات او مسلې چې دی نشي برداشت کولی دي خودکشي کوي خو لکه ما ته چې خپل ځان باندې تیر شي نو ما ته پته ولګي چې خودکشي خلک ولې کوي دا د ډېرو مجبورو د لاسه کوي. ګرانو کتونکو دا یوسف خان کم چې 25 کاله خپل جون د صحافت په نوم کړو. یوسف خان نا امید نه دی. هغوی دا هم په خپلو خبرو کې وایي چې صوبایي حکومت ما سره خپله مرستې کړي دي خو زما چونکې علاج ډېر زیات دی ډېر ګران دی او دغه په خپلو خبرو کې دا هم وایي چې 40,000 روپۍ چې کوم دی هغه صرف د هغه په علاج باندې لګي د میاشتې په دوایانو باندې لګي. یوسف خان د خپل صحافتي ملګرو نه هم ګیلهمند وی چې زمونږ صحافي ملګري یا صحافي برادري چې کوم دی نو ما لاس نه دی راکړی په کار د هغې لاس سره چې کوم دی نو زما ډېرې مسلې حل کېدی شوې. دا دی وکړې چې د یوسف خان دا مسله حل شي او الله دوی له روغ ژوند ورکړي. د بل پروګرام پورې خپل کوربا بخت محمد ته اجازت ورکړي. د الله په امان.